یو کلی کې سلیمان نوم مشر سړی اوسېدو. د هغه 3 زامنو. هغې 3 واړو په پلار سره ډېره مینه کوله. او سلیمان به هم خپلو 3 واړو زامنو سره ډېره مینه کوله. یو ورځ سلیمان 3 واړو زامنو ته خپلې کمرې ته आवाज وکړو. 3 واړو زامنو له لاس کې یو سیب ورکو او ورته وویل یو داسې ځای ته لاړ شئ دا وخورئ چې هلته هېڅوک هم نه وي. تاسو کې چې کوم یو قسم داسې وکړي نو زه به هغه له یو انعام ورکوم. دی 3 واړه ډېر زیات خوشحال شي او هلته نه لاړ شي. په بله ورځ سلیمان 3 واړو زامنو ته دوباره خپلې کمرې ته आवाज وکړو او ټولو مشر زوی نه تپوس وکړو ها بچې تا له ما پرون یو سیب درکړی او تا هغه وخوړو؟ نو هغه ولې جواب ورکړي جی بابا جی الحمدلله هغه خو ما وخوړو او زه چام ونه لیدم. زه د یو اونۍ شاته کېناستم او هلته مې وخوړو. دې نه پس سلیمان خپل دویم زوی نه تپوس وکړو چې جی بچې تا سیب وخوړو؟ نو هغه ابو له جواب ورکړي جی ابو هغه چې ما څه ټایم خوړو نو ما سره کمره کې هېڅوک هم نو او ما اول ور بند کو او کمره کې بیخي تیاره وه. دې نه پس سلیمان خپل ټول وړوکي نه زوی یوسف نه تپوس وکړو چې جی بچې تا سیب وخوړو ته کامیاب شوې او که نه؟ یوسف خپل پلار له جواب ورکړو نه ابو جی ما خو خپل کتابونو کې دا ویلي چې الله تعالی هر حال کې په هر ځای کې موجود وي. ما په دې خبرې ډېر زیات سوچ وکړو خو ما ته څه ځای میلاو نه شو او دا سیب ما اوسه پورې نه دی خوړلی او ما سره پروت دی. سلیمان چې د خپل یوسف بچی خبرې واورېدې نو هغه ډېر زیات خوشحاله شو او هغه له انعام ورکړو او خپلو بچو ته یې وویل چې ګورئ بچو الله تعالی هر وخت په هر ځای کې موجود وي. الله تعالی زموږ خبرې هم اوري او کوم خیالات چې زموږ په ذهن کې چلیږي نو الله تعالی د هغې نه هم واقفه دی. نو ښکلي ماشومانو د الله تعالی نافرماني مه کوئ او د هغې په احکامات باندې چلئ. څوک چې د الله تعالی په احکامات باندې چلی نو د هغې دا جهان او هغه جهان دواړه ښکلي.